وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په رینو سینما کې موجود یم. رینو سینما کې یو داسې فلم لګیږي چې د هغ فلم په انتظار د کراچۍ ټول فلمبین وو. د فلمبینو دپاره یو زبردسته خوشخبري ده. خوشخبري دا ده چې په رینو سینما کراچۍ کې د ماسټر علي حیدر صاحب په فلم سازۍ کې چې کوم نوی فلم د کتونکو دپاره تیار شوی و، مایلاو په پېښور کې ټرافیک جام کوي. خو دا فلم اوس د کراچۍ په رینو سینما کې نمایش ته په 18 تاریخ د جمعې په ورځ باندې پیش کیږي. په دې فلم کې د ماسټر علي حیدر صاحب زوی عادل علي حیدر هم د خپل فن مظاهره کوي او په پازیټیو کریکټر کې په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې ده. له ده سره سره په دې فلم کې جهانگیر خان هم دی. جهانگیر خان هم په دې فلم کې په مین پازیټیو کریکټر کې را روان دی. د هیروین کریکټر په دې فلم کې بسمه چوهان تر سره کوي. د دې فلم اخیری یو 15 منټه یا 10 منټه فایټ دی، د کمال فایټ دی. په دې کې شانزیب خان مندوخیل دومره بهترینه فایټ په دې فلم کې ساز کړی دی چې ډېر کتونکي صفت کوي. نو دا فلم د کراچۍ په ښار رینو سینما کې په 18 اکتوبر د جمعې په ورځ باندې نمایش ته پیش کیږي. د کراچۍ د فلمبینو به هغه ګیله کومه ګیلاس به دوی له ماسټر علي حیدر څخه کوله چې دا فلم یې کراچۍ ته ولې نه دی ورکړی. نو ماسټر علي حیدر صاحب هغه ګیله پرکه د کراچۍ د کتونکو دپاره به دا فلم د کراچۍ په رینو سینما کې د نمایش دپاره د جمعې په ورځ 18 اکتوبر 2024 کې نمایش ته پیش دی. ګرانو کتونکو، دا و یو نوې خوشخبري په یو نوې انداز چې ما له تاسو سره پیش کړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.